هغه غلطیانې چې له واده وروسته خویندې کوي. نکاح د الله عز وجل یو نعمت دی چې ښځې ته نصیب کیږي. د نکاح په برکت انسان د بدو څخه راګرځي، ذهني ګډوډي په سکون او خوشحالي بدلیږي، د ښځې سرنوشت معلوم سي، د بل د منت او احسان څخه خلاص سي، د اولادونو مور سي، عزتمنه سي، د ناوي ورېنداري مژور او بالاخره د خواش لقبونه ترلاسه کړي، یعنی د یوې درستې کورنۍ مشر سي. دا څومره لوی حیثیت دی. داسې ډېرې ښځې شته چې د نکاح څخه محرومې دي او د هغو ټولو مادي او معنوي ګټو څخه محرومې وي چې یوه واده سوې ښځه یې لري. خو ځینې ښځې چې کله د نکاح په نعمت معمورې سي بیا هم ځینې خطا وي او تېروتنې کوي چې د دې خطاو په نتیجه کې خوږ ژوند په ترخ ژوند بدل سي، مسکا یې په ژړا بدله سي، عزتمن ژوند یې بې حیثیته سي او نکاح یې په طلاق بدله سي. نو یو مسلمان بیبي باید د نکاح پر نعمت شکر وکړي او د لاندې نیمګړتیاو مخنیوی وکړي، ځکه لاندې نیمګړتیاوې کورنۍ عزت د منځه وړي او په جنګ او جدل تمامیږي. د حسن په حاصلولو کې زیات مبالغه کول، وخت ضایع، پیسې ضایع، صحت خراب او ډیر مقصدي کارونه پاتې سي. د خاوند د مور او پلار سره سم مراعت نه کول یا خاطر یې نه ساتل، د ځان د پاکوالي او نظافت نه مراعتول او خاوند ته زینت نه کول، ډیره غصه او ناشکري کول، پر میړه احسان اچول، نور کسان د کور په مشکلاتو خبرول، د خاوند مقام او ټولنیز حیثیت نه مراعت کول، د خاوند سره په نیکي او تقوا کې مرسته نه کول یا لږ مرسته کول، په ډیرو غوښتنو او خواهشاتو خاوند په تکلیف کول، د خاوند نافرمانی او د هغه څخه سرکشي کول، د خاوند لخوا د همبستري دعوت نه منل، د میړه په خدمت کې کوتاهي کول، و کور ته د هغه چا راویستل چې د خاوند اجازت نه وي، د کور څخه د میړه بې اجازې وتل، د الله عز وجل په نافرمانی کې د خاوند خبره منل، د خاوند د ګناه خبره منل، د خاوند په څو ښځو لرلو سره یعنی د خپلو بنو په حق کې بد تصرف او لاسوهنه کول، د اولادونو په روزنه او تربیه کې کوتاهي کول، د میړه حالات او احساسات سم نه مراعتول، د بستر حالات افشا کول، خاوند ته د نورو ښځو صفات بیانول، د خاوند مشرتوب بد ګڼل، د نورو خلکو سره یو ځای ناسته ولاړه کول او د هغو مخ ته ځان ښکاره کول، د خاوند سره سمه وفاداري نه کول، د خاوند څخه د جلا کېدو په صورت کې د الله تعالی څخه بیره نه کول. یوه مسلمانه ښځه باید پورته نیمګړتیاوې پر یو کاغذ لیکلي د ځان سره ولري او وخت په وخت یې مطالعه وکړي تر څو ژوند یې همیشه خوږ او خوشحاله